سلامونه ګران دوستانو زمانم زمان فریدی ده تاسو زما غږ د زمان کریپټو ډاټ کام نوري ګران دوستانو حالات د کریپټو کرنسي هم بهترین دي په دې چې بیت کوین 3.0 خواته روان دي او دا به نورم برزي زمان کریپټو ډاټ کام تاسو ته په دې هفته کې سو ویډیوګانې مسلسل جوړ کړي چې اکثر تجزیه‌نګاران وایي چې د یوکراین او د روسیې حالات سره کریپټو ډاټ کام قیمتونه کرش کیږي بیت کوین قیمتونه کرش کیږي خو زمان افریدی وای او که زمان کریپټو ډاټ کام وای د تا ته بار ویلي دي چې دې خاص ځای کې د خاص خبره کې چې یوکراین او روس پکې انوالو دي دلته بیت کوین قیمتونه برزي ته زما د تیر 1 ویک ویډیوګانې وګوره او اوس مسلسل وګوره هغه ځکه چې کله حالات غیر یقیني شي خلکو سره پیسې وي او هغه نه پوهیږي چې چیرته انویسټ کو هغه بیت کوین ته ځي او د بیت کوین اثر درې څلور وجوهات نورم دي چې هغه ما بارها تاسو ته ویلي نن نوي وجوهات دا زه تاسو ته وایم چې د روس کوم 80 ټریلیونه روبلز دي دا په ډالرو کې نو دا سلهاو ټریلیون بلین ډالر جوړیږي او دا امریکای فریز که ځان ته که امریکای پلان درلوده چې په مارچ میاشت کې د خپل سود شره بره کې او هغه ته د ډیرو زیاتو پیسو ضرورت و هغه ورته دلته یو چانس میسر شو چې روس لړ غلطي وکړو که هر څه وکړو په یوکراین نه نوته هغه خپل سیاست دی خو امریکای سو کو خپل متحدینو سره یوځای شو او د موقع نه فایده واخیسته دغه ټولي پیسې ضبط کړي نو د ډالر سپورټ ملو شو کله چې سپورټ ملو شي لکه چې کور جوړې پیله بنیادونه جوړې نو سپورټ ورته ملو شو نو دته د مارچ په میاشت کې دومره زیات د پیسو ضرورت نه وي چې غلطه سود یا انټرست ریټ اوچت کې او بیا هغه انټرست ریټ 0.5% نه اخرس کې په نورو بانکونو باندې بیا غي نور 15% په زیات کې نو په عام خلکو باندې اثر راځي او د ګرانی یو وجه هم دغه د چې کله بانکونه قرضې ورکوي او غي د برنه په قرضه اخلي هم داسې رو په پرسنټیج زیاتی او دا چې عام خلکو ته رسیده د شری سود ډیر زیاتیږي او دا بیا ورته د 15 کال لسو کال ټایم ورکی چې په دې موده کې به دا پیسې ته موږ برته راکې نو دلته انفلیشن تورم ورته په فارسی کې پښتو کې ورته ګرانی وي نو دا راخره کیږي نو امریکای د روس د حمله سره خپل د ګرانی د کنټرول لپاره یو چانس چې هغه 600 ټریلیون روبل دا ډیره غټه پیسې ده چې د روس پیسې په فورن کنټریز کې په مختلف اسټس شکل کې پروت دي چې هغه سره زرم کې دي چې د اولیګارک دا ټکی چې دی د مزه تاسو کوم چې دا کوم راشیا روسي بیلینیرز دي میلیونر نه د بیلینیرز دي یعنی میلیاردران دي نو دوی په مختلفو ملکونو کې لکه په فرانس سپین خاص کر لندن او نیویارک او جاپان او د نورو مختلفو ملکونو کې دي نو امریکا او د متحدین دلته دا پاور لري چې دوی پیسې فریز کوي او فریز کړه نو روس هم خپل د سټیزنز پیسې فریز کوي لګیا دی هغه په موضوع باندې تاسو ته ما الریډي یو ویډیو چولې که تاسو وګورئ هغه هم یو لوی لوبه ده چې دغه 80 ټریلیونه روبلو کسر بده د کوم زینه راوبوسي چې ترغو د اکانومي هم سټاند واخلي او ولاړی نو د خو 80 ټریلیون روبلز الته امریکای واخیسه د وسکه په خپل خلکو خو د خپل خلک چې دی هغه بیت کوین خو ترغه نو بیت کوین مارکیټ بیا روس کنټرول کولای نشي کاغه د خپل سټیزنز دي او نه لکه باینانس یا کراکن یا کریپټو ډاټ کام دا سينور سلهاو چینلونه دي صرافیان دي چې هغه به دي ته د اجازه نه ورکي چې راشه د فلانی پیسې بانک او د فلانی بند نه کې ځکه تاسو ته مو بار ویلي دي چې بلاک چین چې دی د ډیسنټرلایز مطلب دا ده چې پاور هر چا سره ده ته یو آرډر ورکې چې دا کارو که یو کسري او کدا زرو کسانو سره هر سړی وي چې خپل ز پویګم او قانون مطابق رواني نو دلته چونکه اکانومي د بیت کوین ډیسنټرلایز دی نو خلکو اوس د ډونیشن هم روس ته ورکو پام دی شکل ورکا او هغه چې کله د ملک متخدیدو یا وته هم پام دی حالت کې و چې کته چې بانکونه بند شو یو سړی چې کله په ملک جنگ جګړه شي بمونه ورزيږي برنه هغه سره د ایمیډیټ خپل غمي او خپل فیملی غمي نو په دې وخت کې بانکونه بند دي حکومت ته وایي چې موږ سره پیسې نشته نو د بهترین شی دا چې موبایل د چارج کا او تاسو سره بیت کوین او بلاک چین مسله ده چې چیرته زی ته پسې ستا پیسې زی سره ته بانک له ضرورت نه لري صحیح ده ډیر زینو کې ته دغه ملويږي چانس ملويږي چې خپل پیسې
ته خرڅ کې او کاش کې هغه ته مزان کته په ایټلی کې که په یوکرين کې که په جرمني برټن لندن هر څه کې چې ته یې تاسو را ته چیرته زی دا در پسیزي نو ګران دوستانو میک شور کې چې همیشه چې کوم ټیکنالوژیکل کمپنیان دي دا فیل کیږي د خپل د لاسه هغه ځکه چې دوی په کمپټیشن ټایم کې ځنې میسټیکس کوي هغه د خبره مو ځکه تاسو ته شروع کو چې زموږ افغانان که پښتانه دي که د پاکستان دي که د افغانستان دي ما سره ډیر زیات په واتس اپ کې په رابطه کې دي د 100,000 ډالرو د کرپټو مایننګ ټیکنالوژیکل ماشينونه اخلم او البته د بجلی فری دی یا د چاینا نه سولر سیستم راوړم هیڅ شی فری نه ته چې د چاینا نه یو شی راوړي اول پغې سوچوکه چې تا ته چاینا نه راوړلو پورې سونه ګراوند دی غي انسټالیشن دی غي ته بیا ته سکیورټي ورکه هر څه ورکه نو دا چې سوچو کې دا هم هیڅ شی فری نه خو دلته خلکو غړ کمپیوټرونه وخت تاسو وګوره په خو به کمپیوټر غټ وي اوس تاسو مخ کې زمو مخ کې لپټاپ موبایل د غینه کار اخلو د دی میموري هغه رام او دا چې دی د غټو کمپیوټرونو هم ډیر زیات سترونګ دی نو اوس څه چل شوی دی چې په شروع کې چونکې دا یو ورډ اف بازو نوی ماشينونه راوته چې بیټکوین مایننګ کې خو کته سوچو کې نو هغه ماشينونه اوس ورو کمیږي بلکې ستا مخې کې د ته نه استعمالي متوي چې دا خو ما سره پروت دي دا خو موږ نه استعمالو نو ما دا خو ماته ته ویل چې ټیکنالوژي تبلک صبر کې ته एकदम یو سیسټ ټوپ کې نه غړ ملکونه دي چې هغه په دې کې پریشان دي هغه ځکه چې انټل یو کمپنی دا کته سو ګوري دا ډیر مودینه دا پروسیسر جوړي په ټوله دنیا کې نو اوس هغه چې کوم چپ انټروډوس کړي دی الریډي مارکیټ کې په دې باندې یو پروګرام جوړ کوم هغه چپ دا دی چې په ډیر وړو کې جسامت سره په لګو انرژي باندې ته بیټکوین ډیر زیات جوړوي شي نو ځکه زه تاسو ته وایم که تاسو سوګم زما आवाज اورئ او د ټیم کې چا درته ویلي دي چې کمپیوټر والا او بیټکوین به جوړو غلطیونه کې چې زړم ماشينونه در باندې خرڅي کته نوې مخلي هغه زوړ دی د شکل د لحاظ نه یادم د کیپاسټي د لحاظ نه یادوم نو د هغه په ځای اوس انټل داسې سیزونه راوېسي دي چې چرته روانه کې دي شي چکر ملما مې الته ولګو خپل بیټکوین جوړ کا وړ د فین نه دي موټرو کې چې بس ډرایوران ځان ته لګي په ټیبل باندې کې وړو کې غونې ځان سره کېږي وړې ته بیټکوین جوړه نو میک شور چې zamoncrypt.com ته سبسکرایب کې شیر کې مو سره په ټیک ټاک کې مو سره یوټیوب ټویټر فیسبوک او اکراس د چینل زه تاسو ته انفارمیشن راوړم ګراوند دوستانو څنګه چې مو چې فرست مارچ د پسرلی روان دی تاسو ته خوشاله ورځ غواړم او کامیاب اوسئ مننه